د یادې غونډې پر مهال د استخباراتو ریاست اداري مرستیال الحاج مولوي عبدالرحمن سالم اخندزاده، د علماء کرامو شورا اداري مرستیال شیخ مولوي میراغا، نظامی محکمې رئیس شیخ مولوي محب الله اخندزاده، د شهري محکمې رئیس مولوي فضل الرحمن فضلي، د احکامو او پرامینو د تعقیب او نظارت ریاست رئیس الحاج مولوي محمد ګران عبیدي، د امنیه قمندانۍ اړوند پرامینو او احکامو د تعقیب او نظارت امریت امیر الحاج مولوي محبت الله محبت او د امنیتي او تصفیوي کمیسیون اداري قاری سید احمد حمیم حضور درلود. په پیل کې ښاغلي مرستیال والي مقدمتي وینا وکړه او ویل چې هلمند کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی، کوم امنیتي پیښه نه لرو او همدارنګه د راتلونکو پلانونو او د اړوند چارو د لا ښه سمون په موخه مسؤلینو ته لازمې سپارښتنې او لارښوونې وکړې. د هلمند ولایت مقام معین مولوي محمد قاسم ریاض وایي په دې ناسته کې د امنیتي چارو پر لا ښه تنظیم، د مسؤلینو ترمنځ ښې همغږۍ او ورته نورو مواردو خبرې وشوې، ستونزې شریکې شوې، پر حل لارو بحث وشو او د چارو د لا ښه سمون په مخه لازم تصامیم ونیول شول. تېره ورځ د امنیتي او تصفیوي کمیسیون ونیزه غونډه د هلمند د مرستیال والي او د امنیتي او تصفیوي کمیسیون د ولایتي مسؤل الحاج محترم مولوي محمد نبي حماد صاحب په مشرۍ ترسره شوه، چې په دې مجلس کې د امنیتي او تصفیوي کمیسیون ټولو اعضاو ګډون کړی و. د تیرو مجالسو موضوعات تر بحث لاندې ونیول شوه او ارزونه یې وشوه او په راتلونکو پلانونو او د هغوی پر بېلابېلو اړخونو او جزئیاتو باندې خبرې وشوې چې په اړه یې لازم تصامیم ونیول شو. د مجلس اساسي ټکي د امنیتي چارو لا ښه تنظیم او د کمیسیون د لایحو ښه تطبیق و چې په اړه لازم بحثونه وشوه او رغنده تدابیر ونیول شول.